السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو د نور کله په شانته کې نن هم ان شاء الله ستاسو په خدمت کې ډیر یو بهترین، ډیر اعلی، ډیر قیمتي عمل پیش کوو. موجوده زمانہ د مشکلاتو ده، د مصایبو ده، او دارنګه چې کوم دی هر سړی د کاروبار د طرف نه، د اولاد د طرف نه، د رشتہ دارو د طرف نه مختلف قسمه ټینشنونه، تکلیفونه د انسان په دماغو کې پراته دي. او دارنګه چې کوم دی زړه ته او دماغو ته سکون او اطمینان او قرار نشته دی. دارنګه چې کوم دی د هغې د حل لپاره نو ان شاء الله موږ به تاسو ته یو عمل کوو. بل یو لویه فایده دا ده چې کومو خلکو په دماغ باندې بوج وي، تکلیف وي، یا روحاني دی یا جسماني دی یا د هر څه مسئلې د وجې نه دی، ان شاء الله دا عمل چې تاسو اختیار کړلو ډېره فایده هغه به چې کوم دی تاسو میلاو شي. عمل دا دی چې روزانه تاسو 100 کرتې دا الفاظ مبارکه وایي: لا حول ولا قوة الا بالله. صرف دومره الفاظ 100 پېرې وایي، په اوبو دموئ، او دارنګې هغه اوبه به ټوله ورځ کوئ. سهار یې وایي تر د ماسخوتنه پورې، او د سبا سهاره پورې د اوبه څښئ، بیا یې ووایي دغه شان. او چې کله وویل د هغې نه پس به بیا دا هغه چې کوم دی راوالي، او دارنګې چې کوم دی په خپلو لاسو باندې به یې شف کړي، بیا به په سر باندې راښکاږي. او د دې سره که د چا مسله سې واوي، ان شاء الله موږ به تاسو ته د دې تعویض هغه شیر کړو. او دارنګې چې کوم دی دغه تعویض هم ولیکئ. خو د تعویض دپاره اهم څیز اجازت دی. اجازت دپاره به تاسو طریقه دا وکړئ چې 41 مرتبه به درود ابراهیمي یا دارنګې د دې نه ما سوا چې کوم درود شریف تاسو له درجې هغه ووایئ، او بیا به دغه تعویض ولیکئ. تعویض په تور یا په شین پوینټر بالپین باندې ولیکئ، که زعفران چا سوي د هغې باندې ولیکئ. او دارنګې چې کوم دی سپین کاغذ باندې په دغه طریقه چې کوم تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري، دارنګې دا به ولیکئ، بیا به یې تعویض په شکل کې بند کړئ. او دارنګې سپینه یا شنه کپړه یا